د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د څه لپاره کابل ته راغلی دی؟ افغان حکومت باید څه وکړي؟ کوم پیغام یې کابل ته راوړی دی؟ په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. راپورونه وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته راغلی او دلته یې د افغان ولسمشر په ګډون له مسؤلینو سره یو لړ لیدنې ترسره کړې دي. باجوا په کابل کې څه کوي؟ مخکې له دې چې باجوا افغانستان ته راشي، سعودي عربستان ته هم تللی دی چې له ولسمشر غني او نورو مسؤلینو سره به وویني. تر اوسه پورې د باجوا د سفر په هکله ویل شوي چې د باجوا د سفر موخه د افغان سولې بهیر کې د پاکستان رول، ملاتړ او نورو موضوعاتو باندې خبرې دي. پاکستان له افغانستان سره څومره رښتینی دی؟ تر اوسه پورې کلونه تیر شول، انقلابونه رامنځته شول، خو افغانستان کې د دې ټولو بدلونونو سره سره پاکستان هماغه یو لوری چې دښمني د نیولی دی او تل یې په افغانستان کې د جنجالونو، جګړو او دښمنیو پلوي کړې ده. په دې وروستیو کې هم داسې ښکاري چې طالبان او په ټوله افغان سولې موضوع له سیمه ییزې کچې وتونکې او یوې نړیوالې دایرې ته تلونکې ده چې د پاکستان له لاسه به هم ووځي. له همدې امله پاکستان ژر تر ژره غواړي د افغان دولت سره اړیکې هم نورمالې کړي او له بل پلوه غواړي چې طالبان هم تر خپل فشار لاندې وساتي، ځکه اوس د افغانستان موضوع ته ترکیه، روسیې، جرمني ننوتلي او پاکستان هیر شوی دی. خو پاکستان له خپل نفوسه او روله په کار اخیستلو سره غواړي یوه نوې لوبه ولوبوي. افغانستان ته څه کول پکار دی؟ له دې سره سره چې پاکستان اعتراف کوي او زموږ کور ته راځي او ډاډ راکوي چې موږ خواخوږي یو، خو افغان حکومت باید د خپلو پالیسیو او هدفونو په هکله نړیوال فکر وکړي او پاکستان هومره چې مخکې یې باله مهم ونه بلي. اوس تقریبا د افغان سولې په هکله یوه نړیواله اجماع رامنځته شوې او افغانستان کولی شي له دې اجماع په استفادې بریا خپله کړي او پاکستان نور هم منزوي کړي. پاکستان منځنۍ اسیا ته د سوداګرۍ لارې موندلو لپاره ښایي یوه قرباني حتمي ورکړي، خو له یوه لوري یې طالبانو سره غوړې ژمنې کړي او له بل پلوه د خپل ځان ساتنې لپاره مجبوره دي چې افغانستان سره پر لاره ولاړ شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.